نبی علیہ السلام نه فرمایي په تاسو که ښه سړی هغه دی چې اخلاق کې ښه نو اوس دغه ځای کې باچا خان ته دا سخته راغله څوک یې سکول سیزي د دیر نه شروع وکړه نواب شاه جهان خان شروع وکړه وران یې وایسېد زمونږ په دې ځای کې دلته خو ځان له باچایي وه د انګرېز ممتازه باچایي وه خو تاسو زه یو بل سوال پیدا کوم په دیر کې پښتون نواب دی په سوات کې پښتون نواب دی په ام کې پښتون نواب دی په اوتي کې پښتون نواب دی په تورو کې پښتون نواب دی میوال یو خوا نه ځم فلحال په دې کډه یا په دې باچا خان دا ثابته کوي چې دا باچایي ختموي ول نو لا اله الا الله یو خبر زه درته کوم اوس په د بنیر په دې دوره کې یو خبر راوته د ملا په کور کې حق اریان شو هلته یو کتابګر لیکم یو ملا صاحب خواته ورغلو چې د هغه پلار د باچا صاحب استاد و هغه وایي چې زه په مرغوزار کې د خپل پلار باچا صاحب او سلطان روم شاه سره وم زه ورکوټ وم په اتم جومات کې وم خان بابا راغی موږ اریان شو ما دا دغه زمام زوله او اماني روم شاه ده ما د یې په پړو کې ناست وم چې دته باچا خان وایي اوس ته وګوره فکر دې ته باچا خان چې راغی نو وایي چې باچا صاحب ورته ووایي چې خانه د پښتنو خانه موږ دا تاریخ د سوات ولیکو د باچا صاحب ورته وایي ژبه یې کومه ده وایي اردو وایي دا ما دا دونه کوشش اردو له دغه کو ناګوده چې ته ماته د اردو کتابونه وایي خو زما پلار هغه استاد چې د باچا صاحب هغه ورته وایي چې باچا خانه خفه کېږم موږ دوه جلده پیتاوه و د دې په پښتو کې ولیکل زما پلار یې په ملا ډب ورکړ چې دغسې دا کوشش چې د باچا مېلمه دی او د باچا په مخ کې خبره دا کوي تاسو که کله په چیلنج وایئ که کله ثبوت غواړئ ما ورته ویل که ما سره بېلګه نه وایي هېڅ په باچا صاحب باندې په ریاست کې پښتو باچا خان سرکاري ژبه کړې وه څوک یې ثبوت غواړئ دا ګز او دا میدان دا خو مونږ اوده خلک یو د اوده هغه کټیان راوړي نو د دغه ځای نه چې په باچا خان دې سخته راغله نو ملګرو صلاح وکړه چې هلکه د انګرېز خو مونږ په مخکې کړي یو خپل کار ته ونه پرېږدي نور نه خپل کار ته ونه پرېږدي نه دې وایي چې د چا خواله ځو نه دې لاړو نه دې په لاهور کې یو ځای شپه بل ځای شپه د مسلم لیګ سره یې ولیده خو په مسلم لیګ کې چې چل واخو د نوابانو او خانانو او د انګرېز د وینا شی نو دی خو کلک ته وروره لور ته جوړ دی ځوړندولو ته جوړ دی او جیل ته جوړ دی موږ به یې چل کوو دی پکې څوک پرېږدي مجبورا دی لاړ شي انډیا ته کانګرس والا ورته لبیک وی ویلکم یې ورته ووی دی د هغو سره شو او د دغه ځای نه دی ورو ورو په مخه شو بیا اوږده کیسه ده تاسو ټول پرې پوه چې د سیاست بیا څه د غوښته څه